کامه دې په ړنه راورېږي؟ کامه خو ډېر ښکلی ځای دی. او کامه خو زما په زړه م راورېږي او زه هر کال یې 2 وارې ګورم او ستاسې د میډیا د لارې نه هم ګورو او نور وسایل هم د کوم چې د میډیا وسایل د هغې د لارې نه هم سړی کولی شي چې اوس پخوانی وخت نشته دی چې سړی به د مسافرۍ په انتظار کې و. نو اوس هر څه رالنډ شوي دي خاصا د انټرنیټ او د میډیا او د تلویزیون د لارې نه. او زه هر کال 2 وارې 3 وارې ځم. تاسو څه ګڼئ چې دا مسافري چې سړی کوي د خپل وطن نه لرې راشي دا خواري مزدوري کوي نو دا تاته دا ژوند په ګټه کې ښکاري که په بیداد کې ده؟ ما مخکې دلته یو ورور سره په همدې هکله خبرې وکړې چې دغه افغانان چې دلته اوسېږي یا دا پښتانه چې دلته اوسېږي یا دغه کوم وروڼه چې دلته اوسېږي دوی باید وارزوي چې موږ څه د لاسته راوړي او څه مو لاس نه ورکړي دي. څه چې لاسته راوړي دي هغه به څه اقتصادي خبرې او څه پیسې به پیدا کړي خو څه چې لاس نه ورکړي هغه د کلتور او دود به څه کموالی وي او یا به پرې ناګاهي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم مثبت اړخ چې دی کم دی او منفي اړخ ډېر دی. څه کول پکار دي ستا په نظر کې رسي؟ دې دپاره د دې کل او د دې قوم تړل د خپل وطن سره د مختلفو ذرایعو د لاسه د کتاب د لارې د قلم د لارې د تلویزیون د لارې او دارنګې د هغه اسباب د لارې چې سړی کولی شي خپل وطن سره وتړي ثقافت د لارې نه باید دی وتړل شي سره او دی همداسې په پردي وطن کې د نورو ثقافتونو د حملې لاندې محجوم نه وي. ستاسو مطلب دا چې خپله ژبه خپل کلتور او خپل پښتانه سپېڅلي افغاني روایات نه هیر نه. او بله زما هم دا مطلب دی. ډېره مننه ستاسو. سلامت شي کور مو ده ژوندي اوسئ هر کله راشي خدای مو آباد لره. ښه راغلاست. یو ډېر تکړه زلمی را سره ولاړه د سره خبرې اترې کوو ستړی مه شي او خپله پېژندګلو را سره وکړه. ډېره مننه خیر اوسېږي. زه عبیدالله ارغندیوال یم د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی او د کابل ولایت. څومره وخت لري مسافر وکړه؟ زما تقریبا 4 کاله 4 نیم کاله وسول. څه کار کوي دلته کې؟ دلته له شخصي افغاني کمپنۍ سره یم او موږ واردات صادرات د ساختماني موادو له امارات نه افغانستان ته کوو. د خپل کار نه خوشحاله یم مطمئن؟ الحمدلله د خدای نه راضي یو. په مسافرۍ کې خدای تعالی ډېر ښه امکانات برابر کړي دي او له دې نه بهتر هم انشاءالله خدای امکان لري برابر کړي. نو کلي ته ټلیفون کوي وطن دې په زړه راورېږي؟ هو ولې نه دا نن مې هم خبرې وکړې او هر وخت خبرې کوم مور و پلار سره کور غړو سره ټولو سره خبرې کوم. واده دې کړی؟ ما واده خو نه ده کړی خو کوژده مې کړې ده. کوژدن مې کړی دی. نو ته چې دلته کې تاسو په شان تکړه افغانان زلمي چې کوم دي څنګه کولی شي د خپلې ژبې د خپل وطن او د خپلې خاورې لپاره د هغې درد محسوسوي لکه چې ته چې ټلویزیون ګورې داسې قسم شو د هغې درد یې په زړه کې راپیدا کېږي؟ ولې نه د شخصا زه خپله په دې حساب کې هر وخت د زما خپله وینا د افغانستان ټولو ځوانانو ته دا ده چې په نړۍ کې په هر ګوټ کې مسافر دي خپل وطن خپله ژبه کلتور فرهنګ دا هېڅکله هېر نه کړي او هر وخت دې ته احترام وکړي او تل کوشش وکړي چې افغانانو ټولنې سره له نږدې ناسته ولاړه وکړي تر څو د افغانستان کلتور او فرهنګ را ژوندی شي او په مخ لاړ شي پرمختګ وکړي. په زړه کې که بل څه داسې زلمی څه خبره وي چې د شمشاد په شیشه یې کول غواړم؟ نه زه د شمشاد د تلویزیون له لارې اول خپله د شمشاد د تلویزیون مننه کوم کارکوونکو ته او د دې له لارې نه خپل ټول ملت ته ټول افغانانو ته سلامونه رسوم او دعا به کوو الله تعالی د افغانستان آباده لري او خدای تعالی د امن راولي تر څو افغانستان آباد او پرمختللی هېواد شي. ډېره مننه. امین. الله دې تاسو ډېره مهرباني. ما سره یو مشر ولاړ دی ډېر ښه پټکې تړلی د سره خبرې اترې کوو. ستړي مه شئ. تاسو ستړي مه شئ. په خیر راغلی هر کله راشئ. خپله پېژندګلو راسره وکړه. زه بدشه خان بابکر خیل د خوست ولایت بک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. چېرته وطن ته ځي راځي؟ او ډېر راځو 3 میاشتې 4 میاشتې بعد خپل ملک ته ځو. خیر سلام. چې اوس لاړ شي خپل وطن دې ولیده چې ته لنډو ورځو کې تللی؟ او ولا چې د یو 2-3 میاشتې مخکې مونږ تللي وو د خوست یو سفر درلودو د هلته چې په خوست کې د مرحوم وفاته شیخ زاید بن سلطان یو پوهنتون ده د هغې 10 کلنې د تلین په مناسبت هلته مونږ تللي وو خوست بیرته اماراتو ته راغلو همداسې وخت نه وخت ځو راځو کلو ته. څه دې ولیدل په خپل وطن کې؟ نو په خپل وطن کې خو ماشاءالله ډیر کارونه شوي دي دا چې موږ خوست ولي صاحب عبدالجبار نعیمي طلب کړي وو د دې د خاطره چې هلته د لسم تلین په مناسبت چې کلیز المنزله کې دا د پوهنتون هغې ته موږ یو 25 کسیزه هیئت د اماراتو نه لاړو چې هغې پوهنتون سره موږ کومکونه وکړل 1.5 ملیون روپۍ کومک موږ پوهنتون دپاره ورکړي. خوست کې زیاته توجه چې وه هغه موږ غریب ولس ته وکړو بعضې ادارو کې کومې نیمګړتیاوې چې وې هغې سره موږ کومکونه وکړل
او ماشاءالله الحمدلله د عبدالجبار نعیمي صاحب په وجود کې خوست ډیر لوی پرمختګ کړی ده چې د هغې جملې نه د خوست هوایي ډګر ده چې مسافرو دپاره ډیر د خوښۍ نه ډک پیغام و، همداسې د ډیرو قوي پروژو ولسوالیو ته د سړکونو غځېدل و، همداسې نور مسایل و. موږ په خوست کې چې ولدل دا راتګ مو ډیر یو کامیاب راتګ و چې موږ بیرته اماراتو ته راغلو. ډېرې ښې لاسته راوړنې وې چې هلته موږ وکړلې. په زړه کې څه خبره شته چې شمشاد ټلویزیون په شیشه د نړۍ پښتنو ته کول غواړي؟ شمشاد تلویزیون نه خو رښتیا چې موږ مننه کوو، واقعا د ټولو پښتنو تلویزیون ده، خو غوښتنه مې د افغانانو نه خاصتا خوسمیشتو ولسونو نه دا دو چې دوی خپل مشران کار ته پرېږدي او په خوست کې اختلافاتو ته نور د پای ټکی کېږدي. هغه مشران چې خوست ته راځي چې هغه جوګه د دې شي چې خوست ولس ته خدمات وکړي او د خپلو ګاټو نه تېر شي، د ولس ګاټې په نظر کې ونیسي. ډېره مننه تاسو. توجه نه مننه تاسو. سلامت. حاجي صاحب ستړی مه شئ، په خیر علي. خدای دې ماته ته ستړی مه شې. لنډه پېژندګلو را سره وکړه. زه رحیم ګل او د باک بکرخیل او د خوست ولایت د باک ولسوالۍ اوسېدونکی. او څه کار کوئ دلته؟ دلته زه ساختماني شرکت لرم. نو چې ستا په شان شتمن او تجارت کوونکي پښتانه دلته کې د خپل وطن او د خپل ولس د خپل خاورې دپاره داسې څه کار کړی دی چې نن پرې ویاړو؟ او موږ الحمدلله د خپل وطن دپاره ډېر کور کړی ده، ځکه چې هلته مخکې بېروزګارۍ وي، هغه د وطن خلک مو دلته راوستلي دي، خپلو کمپنیو کې موږ دلته لېږولي دي، ویزې مو ورته وبسلې دي او وطن دپاره د دې ځای نه موږ د ساختمانۍ سامانونه هلته لیږلي دي، لکه جیکونه او ملزامې داسې نور سامانونه چې وطن کې د ساختمانۍ هغې هېڅ طریقه نه